السلام علیکم زه واجد الله تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل مې لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي د په لاهور کې چې په ګلبرګ کې د پنجاب ګروپ اف کالجز کوم کیمپس دی پای کې ډېره افسوسناک واقعه مخې ته راغله د هغې نه بعد هلته چې کومه طالب العلم طلبا او طالبات دي هغوی احتجاج کړی دی په احتجاج نه بعد پولیس په هغوی باندې تشدد کړی دی او د هغې چې کومه ویډیوګانې مخې ته راغلي دي هغه ډېر زیاته خطرناک ویډیوګانې مخې ته راغلي دي یعنې ډېر افسوسناک واقعه چې کومه ده دا مخې ته راغله دا واقعه چې کومه یعنې شاید یعنې کومه طالب علمه یعنې کومه جنۍ چې لیدله بیا د هغوی ویډیو جوړه کړله د هغې نه ویډیو نه بعد چې کومه دی منظریان ته هغې هر څه راوړلي هغې چې کومه تفصیلات ورکړل دي هغه د دې نه زیات خطرناک دي یعنې هغه چې کومه دي داسې تفصیلات دي که چېرته تاسو هغه تفصیلات واورېدو نو ستاسو دا زړه چې کومه دی دا به په درزېدو شروع شي دغه تفصیلات هم زه ستاسو مخې ته ږدم خو د دې سره سره داسې ښکاره کېږي چې پنجاب حکومت چې کومه دی هغه په دې ملي بوګت کې د دغه کالج والا سره میلاو دی ځکه چې پنجاب چې کوم حکومت دی د هغې د طرف نه چې څرنګه ریسپانس په دې باندې راغلی دی یقینا هغه بالکل مطمئن نه دی او هغه څوک مطمئن کوي نه همیشه دپاره طاقتور چې وي هغه بل طاقتور ته پروټیکشن ورکوي تحفظ ورکوي او دارنګې پنجاب حکومت چې دی د سیستم او د نظام ته پروټیکشن ورکوي او هغه د عام خلکو ته د چنجو په نظر باندې هم نه ګوري چې آیا داسې چنجه منجه خو نه دي ځکه چې څرنګې دا واقعه د جنۍ سره شو ده د طالب العلم سره او د هغې نه بعد د هغې حالات په دې وخت کې څه دی په کوم ځای کې دا چرته وړه شو ده یعنې تر اوسه پورې د هغې هېڅ قسم علم چې دی دا مخې ته نه دی راغلی دا کومه یعنې شاید کومه جنۍ چې دا کومې چې دا ویډیو جوړه کړله هغې چې کله ویډیو جوړه کړه او د دې نه بعد هغې پرنسپل صاحبې ته وښودله د هغې نه بعد چې هغه پرنسپل صاحبه هغه ګاډه او هغه کومه وین ډرایور چې هغې پروټیکټ کړی دی هغې ته حفاظت ورکړی دی هغه د دې نه پسې دردناکه واقعه ده هغه زه هم ستاسو مخې ته ږدم چې هغې څرنګې دا کار کړی دی بیا پسې د دې نه زیات خطرناک کار چا کړی ډي جي اپریشن لاهور فیصل کامران صاحب چې دی هغې د دې ادارې نوم نه دی اخیستی بلکې هغوی دې ادارې ته د نجي ادارې نوم اخیستلی دی او د هغې وجه دا ده چې دا ډېره غټه اداره ده لویه اداره ده په پنجاب کې صرف په پنجاب کې نه بلکې په پاکستان په نورو صوبو کې هم د دې کیمپسز او د دې برانچونه موجود دي یعنې په خیبر پښتونخوا کې که موږ خبرو کړو هلته هم د پنجاب ګروپ اف کالجز برانچونه چې کوم دي دا وخت موجود دي او د دې صرف پنجاب ګروپ اف کالجز نه دي بلکې د دې سکولونه هم دي نو د دې وجې نه نه الکترونیک میډیا د دې چې کومه دا اداره ده د دې نوم اخلي او نه چې کومه پنجاب پولیس چې د هغوی نوم اخیستی ده د دې کوشش کوي چې په دې باندې څه نه څه طریقې سره پرده واچولی شي او دا خبره دباو شي ختمه کړی شي لاهور پولیس چې کومه نجي کالج طالبه سره چې کومه مبینه زیاتي شو ده د هغې د واقعې ته حال تر اوسه پورې دوی هېڅ قسمه تصدیق نه دی کړی او هغې ویل چې په دې واقعه کې چې په کومه طلبه باندې تشدد شوی دی یعنې په کومه جنۍ چې تشدد شوی دی په دغه دوران کې پولیس او د طلبا په منځ کې یو شدید تلخ کلامي هم شو ده ځکه چې طلبا راوتې دي او هغې احتجاج کړی دی डी जी ऑपरेशन मुताबिक ने कॉलेज तलबा च कमल दागे सा मुबैना ज़्यादा वाकई च कमा पुलिस दी तहकीकात कई लग्या दी खो तरवस पूरी अगवे दी तस्दीक न कड़ा च कमी तालिबे सरा दा वाक़या मख तरागल्ला अगवे च सलोर और पिंजा निजी अस्पताल न कमली पागी की दी जिने पहाड़े सरा इस किस्म रिकॉर्ड मौजूद न दे DIG ऑपरेशन च कमल अगवे बेनादा व सिक्योरिटी गार्ड पुलिस पर तहवील की दे खो आगे तरवस पूरी दी वाक़े ना इनकारी दे او د کالج اندرونی چې کومه CCTV فوټیجز کومه کیمرې اخلي هغه کیمرو کې هم د دې تر اوسه پورې قسمه شواهد چې کومه دا زموږ سره نه دي ملاو شو او دغه متاثرات طلبه چې کومه دا هغه د پولیس ته د طالبان چې څونه هغه هلته چې وایي څومره موجوده طلبه دي نو هغه د پولیس ته دغه طالبه وښیي او د هغې نه بعد به پولیس چې کومه دی د دغه جنۍ سره تعاون کوي او भरपूर تعاون به کوي یعنې تاسو پته چې پنجاب پولیس څرنګه تعاون کوي بل طرف ته د کالج د طالبا سره موبایل زیاتې په واقع سره د کالج طلبا او طالبات مسلم ټاون موړ ته نږدې په کنال روډ باندې د کالج مخې ته احتجاج کړی دی په دغه دوران کې یو شیشه یو ماشوم باندې هم لګېدل هغه د کالج کومه شیشې چې دي د هغې نه هغه ماشوم طالب علم چې کومه دی هغه زخمي شوی دی رسکو حکام مطابق احتجاج کې شامل یو طلبا چې کومه دی حالات هم خراب شوی دی بل طرف ته احتجاج کې شامل چې څومره طلبا دي د هغو وینا دا ده چې دلته یو جنۍ او یو هلک طالب علم چې کومه دی دا مبینه طور باندې په ده باندې د کالج ګارډ چې دی هغه تشدد کړی دی او د هغې نه بعد دغه تشدد د وجې نه دغه چې کومه دي هسپتال ته منتقل کړی شوی دی
بیا رسکو په کې ویل چې دونه کسان زخمي شو دي دا هر څه خو په دغه به ویل دي خو د دې سره سره اهمه او مهمه خبره دا ده چې دا د یو خاتون وزیر اعلی د سپېږمې لاندې دا هر څه کېږي د پوځي لاندې دا هر څه کېږي ځکه چې مریم نواز صاحبه چې کله وزیر اعلی پنجاب جوړه شو وه نو هغې ښکاره طور باندې دا خبره کړې وه چې نن نه بعد به په پنجاب کې د یوې زنانه سره هم زیاتي نه کېږي او ځکه چې دا پخپله یو زنانه ده او د زنانه له حکومت لاندې چې کومه د زنانو ته به فول پروټیکشن میلاویږي خو په دې سلیریش ګلډو کې موږ درې داسې واقعګانې ولیدلې چې دا ډېرې زیاته خطرناک وي یو خو د پنجاب چې کوم خپل کالج دی د هلکانو په هغې کې د یو هلک د حراسه کولو په حوالې سره ډېر څه مخکې ته راغلي چې هلته سټاف چې کومه دی هغه هلک حراسه کوي د هغې نه بعد موږ ول چې د پنجاب ګروپ اف کالجز د یو بل هاسټل نه یو ماشومې چې کومه دی جمپ لګولی دی یعنې هغې چلانګ لګولی دی لاندې ټوپ کړلي او خودکشي کړله یعنې دغه هم مخکې ته راغلی او د هغې په حوالې سره هم دا خبر راته چې هغه هم دیو حراسه کوله او د دې سره سره دا نننۍ واقعه خو ستاسو مخې ته ده دا کومه واقعه چې مخې ته راغله یعنې د دې زنانه سره دا کومه ماشومه چې دا لاول خو د دې سره زیاتي شو ده او اجتماعي طور باندې دې سره زیاتی کړی دی د زیاتي نه بعد هغې چې کومه په هغه ځای باندې پرېښي دي او دوی ته اخوا دېخوا تللي په دې احتجاج کې د طالب علمو سره د دې مور پلار هم راغلي یعنې پیرنټس چې کومه دي هغه هم راغلي خو د هغې د طرف نه چې کومه تشویشناک خبرونه مخکې ته راغلي دي هغه زه ستاسو مخې ته ځم تر دې پورې هغو ته ویلی شوي دي چې ستاسو ماشومان چې کوم دا به موږ سسپینډ کړو نجی کالج طلبا مبین زیاتی چې کوم شو دا کالج رجسټریشن چې کوم منسوخ شوی دی یعنی د پنجاب ګروپ اف کالجز په دې کې سپیسیفیک د یو کوم کیمپس چې دی د دغه رجسټریشن منسوخ شوی دی او کله چې دا واقعیا په منځریام باندې راغله د هغې نه بعد د پنجاب چې کوم وزیري قانون دی هغې د دې رجسټریشن منسوخ کړی دی خو صرف او صرف د دې رجسټریشن منسوخ کول چې کوم دی دا صرف او صرف کافي نه دي بلکې د دغه خلاف کاروایي پکار ده د دغه خلاف صرف د دغه کالج خلاف کاروایي نه پکار بلکې په دې کې چې څومره موجوده سټاف دی د دغه ټولو خلاف کاروایي پکار ده او خصوصا د پرنسپل خلاف چې کومه ده په دې کې انتهایی اهم چې کومه ده کاروایي پکار ده ځکه چې د پرنسپل په دې کې ډېر غټ خطرناک کار کړی دی هغه زه ستاسو مخې ته ږدم چې په دې کې هغوی څه کار کړی دی د دې چې کومه سیستم دی او نظام دی د دې په پوره پنجاب کې ډېر زیاته کالجونه دي ډېر کیمپسونه دي صرف کالجونه نه دي سکولونه هم دي نو د یو برانچ د وجې نه په ټوټل باندې الزام خو نشي لګولی کېدی چې په ټوټلو کې داسې هر څه به وي خو چې په کوم ځای کې دا مسایل وي د هغې یقینا چې کومه دی ازاله کول پکار دي کومه یعنې شاید کومه جنۍ چې کومه وه کومه طالبه چې کومه وه هغې چې دا هر څه لیدل دي بیا هغې ویډیو جوړه کړله هغې نن وینا دا وه هغې دا انکشاف کړی دی چې یو د وین یعنې د هغه کومه ګاډي ډرایور چې و یو دا ګاډه دې دواړه د دې ماشومې په ملي بګت سره اجتماعي زیاتي نشانه جوړه کړله بیا دې دواړو چې کومه ده د ده چې کله زیاتي کړله بیا دا دواړه او زیاتي هم ورسره اجتماعي طور باندې کړله بیا دا دواړه دې اخوا دېخوا تللي دغه ماشومه بیا په دغه ځای کې پرته وه د هغې نه بعد چې د هغې کومه حالات وو حالات ډېر زیات تشویشناک وو بیا د هغې نه بعد دغې ماشومې د هغې ویډیو جوړه کړله ویډیو جوړېدو نه بعد هغه بیا د پرنسپل یعنې میډم خواته تلله میډم ته دا ویلي دي چې داسې واقعه مخې ته راغله او داسې حالات دی هغې وینا دا وه چې بیا یو امبولینس او د پولیسو گاډی هم هلته راغلی و د هغې نه بعد دا یو تیوري هم په مارکیټ کې ده چې دغه ماشومه د مخکې نه بیماره وه او اوس لا واپس کور ته تلله خو دا خبره هم ګردش کوي چې نه دغه ماشوم اوس په آی سی یو کې ده او په آی سی یو کې دا ډېره په خطرناک حالات کې ده یعنې حالات یې ډېر زیاته تشویشناک دی او دا هر څه د اکسیډنټ نه بعد شو دي خو په دې کې د دې نه هم چې کومه خطرناک خبره ده هغه دا ده چې د ګاډ او د وین د ډرایور چې کله دا زیاتي کړلی د دې زیاتي نه بعد وایي دغه ګاډ بیا مسلسل 3 ورځو پورې د کالج ته راته او په دې کالج کې د خپله ډیوټي کوله نو د دې نه اندازه لګي چې په دغه کالج د دې ګاډ سره په دې کې دا کالج والا په دې ملي بګت کې هم شامل دي که چېرته دوی پکې شامل نه وی نو یقینا دوی به د دې خلاف کاروایي کړی او کاروایي به پولیسو ته به د هر څه ښودل وی یعنې دوی په دې کې هم چې کومه دی شامل دي او د دې نه پسې د دې نه زیات خطرناک خبره دا ده چې د کالج والا چې هلته کومه سی سی ټي وي کیمرې لګېدل وي هغه یې هم لرې کړل دي د هغه ځای نه یعنې هلته په هغې کې اوس هم د دې هېڅ قسمه شواهد چې کومه دی دا نه میلاویږي په دې کې یو زنانه چې کومه ده هغې یو ویډیو نن ورکړل او هغې ویل دي چې په دې کالج کې زما لور هم ده او زوی مې هم سبق وایي ورېرونه مې پکې هم وایي ورېرې مې پکې هم او خوارځې او خوریونه مې پکې هم سبق وایي خو هغې ویل چې د کالج د طرف نه مونږ ته دا کال راغلی دی که چېرته تاسو په دې احتجاج کې ښکاره شوئ یا ستاسو دا بچي په دې احتجاج کې ښکاره شو
یقینا موږ به ستاسو خلاف کاروایی کوو او ستاسو دا ماشومان به سسپینډ کوو. یقینا دا دومره غټه خبره نه که دلته نه سسپینډ کړي نو بیا به دا ماشومان بل یو کاري ته لاړ شي، بل یو ځای کې به د دې متبادل لاره چې کومه ده هغه راوستلی شي. یقینا د دې کالج خلاف کاروایی پکار ده، صرف د دې خلاف نه بلکې د دې نور ځایونه چې کوم خبرونه راغلي دي د دې خلاف هم کاروایی پکار ده. او د عین ترمیم نه یقینا د دې لپاره یو ترمیم ډیر زیات لازمي دی. په دې کې دوه شیزونه کتل پکار دي. عام طور باندې خدا سي وي چې کوم ځای کې استادان الکان ته یا جنکو ته نمبر ورکوي نو هغه الکان او اجنکۍ استادان هم هراسه کوي، یعنی په هغې باندې الزامات لګوي چې دوی ته دا نمبرې زیاتې ورکړي یا د دې د وجې نه د هغې په حوالې سره هم یو داسې میکانیزم او سیستم پکار دی چې د دواړه طرف سره زیاتې ونه شي، یعنی دواړو ته انصاف ملاو شي او دا معاملات او دا هر څه چې کوم دي دا ختم شي. د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان.